تا به ویلې خان صاحب زنده‌باد ځکه خو په خپله شوې برباد او ځان له دې په چغو باندې اوښه به مرۍ کړه نو اوس یې توړه په څو بورۍ کړه تاسو په خدای یقین وکړئ د هغه په خوله کې یو غاښ ما ته ویل بوتله خو تودو ما ورته ویل بابا که په کېږه مه یقوالی په غاښو معلومېږي تا خو هسې د خرمۍ سوړي ته ورواړه وایي تا په زنده‌باد باندې به خوله ځان لښکری کړه نو اوس یې توړه په څو بورۍ کړه بې پیسو د مور او پلار هم دعا نه کوي که کینې هسې خوا ته خیر دې نشته نو رحیم ګل وایي بس مرګ د دې نه ښه دی که د نن پاتې شوې سبا ته خیر دې نشته بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو واجد علیم د هریچن ټي وي طرف نه ملګرو ډېر ټایم پس را سره رحیم ګل لوار ملاو شوی دی او رحیم ګل لوار څه د تعارف محتاج نه دی ټوله دنیا یې پیژني خواته ورسره ناس تیمور جان دي رحیم ګل لوار سره به یو څو خبرې وکړو د ژوند باره کې او بیا د حالات مطابق دوی څه لیکلي دي کومه ګراني چې روانه ده نن سبا د هغې باره کې به د رحیم ګل استاد نه یو څو خندا شعرونه اورو السلام علیکم وعلیکم السلام جی ډېره مننه واجد علي صاحب چې تاسو زه د هریچن ټي وي ته راوغوښتم زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم جی ډېره مهرباني ولې نه رحیم ګل استاد خپل ژوند باره کې څه ووایل ژوند خو واجد علي که ته نن سبا سوچ وکړې ژوند د هر سړي په سختو تکلیفونو په پریشانو کې دی خو زه به خپل ژوند ته دا ښه ویم چېرې زما څومره مینهوال دي یا په دې علاقه کې ستاسو غوندې لکه د واجد علي شان ملګری یا د تیمور په شان ملګری ستاسو چې زما سره کومه مینه ده د خلکو زما سره کومه مینه ده بس زه په دغې مینه باندې خپل ژوند ته ښه ژوند بیم ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ چې حالات چلیږي ګراني ده په دې باندې هم څه لیکلي دي او جی بالکل دا د ډېره ښکلې خبره وکړه او واجد علي خو مخکې زه دا یوه خبره کومه که نه چې زمونږ د پښتانه وروڼه نه دي دوی چې کله یو کار وکړي بیا په هغې خپېمانوي نو زه ورته دا وایم چې تاسو کله الیکشن راشي او چا له اوټ ورکوئ اول هغه سړي ته وګورئ بیا هغه دوی بیا وروسته فریادونه کوي نو ما د دې عوامو خلاف یو څیز لیکلی دی که نو واجد علي صاحب هغه نظم داسې دی که نه وایي تا په زنده‌باد باندې به خوله ځان لښکری کړه نو اوس یې ته وړه په څو بورۍ کړه په 3.5 زره وایي په 3.5 زره بورۍ شوه د وړو پیسې در سره نشته د راوړو در پیښه درته دا خپلې خوارۍ کړه نو اوس یې ته وړه په څو بورۍ کړه په 3.5 زره نور هم روانه ده جی ښه جي وایي دغه تیموره جی وایي نه به سړه وخورې او نه به ګرمه تا ځان له به بې شرمه ما ته په جګړو باندې خپله ککرۍ کړه نو اوس یې ته وړه په څو بورۍ کړه ډېر ښه دی مشره ډېر بیا اوس یې ته وړه په څو بورۍ کړه 3.5 زره ودرېږي به نه ده ښه او تا به ویلې خان صاحب زنده‌باد ځکه خو په خپله شوې برباد او ځان له دې په چغو باندې اوښه به مرۍ کړه نو اوس یې ته وړه په څو بورۍ کړه په دې دیو کې چې په 3.5 زره ودرېږي او جنډه به دې په لاس کې ګرځوله جنډه به دې په لاس کې ونیولې سورنا او ډمامو ته ګډېدلې د ځان نه به دې جوړه چې ډانسره لا وری کړه نو اوس یې ته وړه په څو بورۍ کړه په 3.5 زره او واجد علي دا اخرې بند دی دا هم د تیمور نه تپوس کوم که نه چې وایي غریبه ته نه اوږې او نه موړ شوې بې نیټې چې زوړ شوې او سر در باندې غټ شو او ملا یې درله نری کړه نو اوس یې ته وړه په څو بورۍ کړه بالکل په خلکو سرونه غټ شوي هم بیا اوس یې ته وړه په څو بورۍ کړه په 3.5 زره ده مشره ډېر زبردست رحیم ګل استاد نور به هم ته څه اورو نو رحیم ګل استاد په خپله خوښه راته ښه جي دا یو لطیفه باورو لطیفه لطیفه واجد بھائی رحیم ګل لوار کا نظم په دنیا کې یو جان پہچان او غټ نوم دی نو هلته د نثر په دنیا کې هم هغوی د چا نه کم نه دي او نثري څیزونه پکې واجد علي لکه څنګه چې نن دا ملګري راغونډ شوي دي ما سره یې مینه ده ما یوه کمپنۍ کې کار کوم نو یو بوډا بابا ما ته ویل چېرې زما ستا سره طبیعت لګي زه به ستا سره کار کوم ما ته سپین ګیری تا ته زه څه نشم ویلی ویې نه که هر څه دواړه به یو ځای کار کوو نو یاره داسې چې شوټي مو وکړه ګرمي وه ډېره زیاته نو ما ته یې ویل چې یاره خوښه دې نه چې نن لوپري وکړو ما ورته څه لوپري کوو وایي چې بوتل یې وڅښو بس ما یې څه چې وڅښو چې بوتل یې مو وڅښلې تاسو په خدای یقین وکړئ د هغه په خوله کې یو غاښ ما ته ویل بوتله خو تودو ما ورته ویل بابا که په کېږه مه یقوالی په غاښو معلومېږي تا خو هسې د خرمۍ سوړي ته ورواړه ډېر زبردست ډېر زبردست واجد علي داسې کار و چې یو کلي کې ماسخوتن شور ساشه که نه نو ښځې خپل خاوند ته ویې ته ورشه تپوس وکړه کلی دی اخر که نه چې دا شور د څه دی چې هغه ورغی خلکو نه یې تپوس وکړو دا شور د څه دی نو هغې ورته وي چېرې د اوبو په دې ټینکۍ کې چا زهر اچولي وو مونږ خو ته هغه اوبه توی کړې خو کور ته زر لاړ شي څوک اوبه ونه څښي چې هغه سړی څنګه کور ته راغی ښځې ته تپوس وکړو ورته ویې دا څه چلو هغه سړی ورته وایي اسم نشته اوبه وڅښه او سم لاړ
ډېر او بل دې ګرانه دي خلک د خپل تنگ دي نو ها واجد علي دا یو څو شیرونه دي کنه وای کدی زړه ورکنن چاته خیر دی نشتا سبا کند کني تا ته خیر دی نشتا چې خریب او د ماما د جیب پتما کنيزدي شو هم ماما ته خیر دی نشتا او هم پتر به د پلار مینه ماته دلا اوس د کانې رول املا ته خیر دی نشتا او ورور پیسو د پاروج نه دی ته سوي ته ګيله بکوي چاته خیر دی نشتا او به پیسو د مور او پلار هم دعا نه کوي ککې نه هڅه خواته خیر دی نشتا نو رحیم ګل وای پیسو د مور او پلار هم به پیسو د مور او پلار هم دعا نه کوي ککې نه هڅه خواته خیر دی نشتا نو رحیم ګل وای بس مرګ د دینه خده کده نن پاتې شي سبا ته خیر دی نشتا ډېر زبردست رحیم ګل استاد تاسو یو جهان مننه تیمور جان تاسو ډېره مهرباني په دې سخت حالات کې په دې مصروف وخت کې تاسو موږ ته ټایم راکړ د دې یو جهان مننه خوشاله اوسه اور ګرانو کتونکو ان شاء الله تر بل پروګرام پورې زواج د تاسو نه اجازه غواړم د الله په امان